مونه دا سړی نه روان زما ټیک ټاک ملګرو دی په بسونو کې خلکو له جرمانې ورکوي ښه دا چې ټیکټ دې نه کړې که نه او تا په بس کې ختلې او بغیر د ټیکټه ختلې نو دې دره بیا جرمانه درکوي که تا دې اوس ټیکټ لري هغو کې ده د سړي ته پته لنډې غونډه کې دی خو هوښیار دی ورته پته ده چې دا سړی هلته تاویږي راتاویږي حالانکې بلکې او چنانچې دا چې ته د بر ملک سړی ښکاري دا انګرېز نه و خو لکه ده دا کس ولیدو که نه هغه ټیکټ والا نو ده وی راشه اوس ټیکټ والا اوس ته خیر نشته اوس دې دلته هوښیاري نه چلېږي اوس تا دلته چالاکي نه چلېږي که ته هر څومره هوښیار یې که ته هر څومره په وطنونو کې مړي کړي دي خو ته دلته د انګرېزانو په مخ کې چالاکي نشي کولی ځکه دې جرمانه کوي تا نه پې پیسې ځي بیا ته اوس ټیک د 10 روپۍ بچ کې خو وروسته در باندې جرمانه راځي ډبلې در باندې راځي حالانکې بلکې او چنانچې دې سړي ته وګورئ څومره خو په سایکل لاړو بله داخله خو په سایکل لاړو دې خلکو کې تکبر خیال دی بالکل نشته او د دې زنانه خبرې زما ټیک ټاک ملګرو خپلو کې جګړې نه کوي ښه چې ما دلته ابۍ ته وګوره ښه څومره عمر دی یعنې بل ته سره هغه دې بې ته سلام وکړو ښه د دې هم خپلو کې اتفاق شته خو په انګلیش کې خو کې ده ښه دا بیا دلته جارو وي که نه دې هم چې خپلو کې خبرو کوي ونښلي نو دوی بیا لکه خبرې بس کوي نه د زنانو خبرې یو ځای نه ختمېږي خیال دی د بله په لاره ودرېده دې خپلې جارو بس کړه خیال دی دې خپلې جارو والا سړو په خبرې هم نه ختمېږي دواړه وروڼه دي خیال دی د دې خبرې هم نه ختمېږي لکه یوازې زموږ پښتنو کې دا نه ده چې لکه مونږ خبرې کوو نو زموږ خبرې ختمېږي نه د دې هم خبرې دي خو زموږ خبرې څه دي هلکه کوم ځای نن واده دی د شیر علي د واده کوم ځای کې دی ډولۍ کوم ځای ته به وړي او کوم ځای نه سړي ارن والا خبرې دلته نورې ارنې نشته خو دا ارن والا مطلب دا دی څوک ایمرجنسي ده غټه سطح باندې ایمرجنسي ده حالانکې دې ګورې هسې ارنې نه وي ښه دلته چې یو ارن ووالي شي نو ټول عوام ودرېږي ټول انګرېزان ملک ودرېږي چې څه چلو شو خیال لرې څه چلو شو ها خبره مې دا کوله که نه زما ټیک ټاک ملګرو زمونږ چې خپلو کې بس کوو که نه نو زمونږ بس بسي لکه واده کوم ځای کې دی کوم ځای خیرات دی مړی کوم ځای شوی دی جنازه څه ټایم ده د دې بس څه شی خبرې دې ابۍ کې د پښتنو عادت دی چې دلته ته داسې ارنې وایې نو دا به بابا ته وګوره څومره ښکلی خیال دی سر د سر ته به نه ګورې ښه چې د ده په سر ویښته نشته د ده په سر کې دننه دماغ دی هغه د استعمال کړي دي دې د وجې ویښته تل دی خیال دی ویښتو او د دماغ خپلو کې یو بل سره کله کله نه لګي چې ته کله ډېر دماغ استعمالوې که نه ویښته وي بیا ویښته جنګ کوي ته مونږ ولې نه استعمالوې دماغ استعمالوې نو ویښته خفه شي خیال دی ویښته ته نه بیا ځي